شهزاد محمدي ډیر وخت له کرکټ لري وو. شهزاد به یو ځل بیا د کرکټ په میدان راښکاره شي، هغه هم له خارجیانو سره، نه افغانانو سره. ملګرو راځئ چې ووینو اصلي قصه څه ده. آیا شهزاد خو مو له لاسه نه دی ورکړی؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ملګرو راځئ چې راپور واورو. د T10 سوداګریز لیګ چې د نومبر په 14مه نیټه د 8 لوبډلو په ګډون پیلېږي، پکې د لوبغاړو د بولۍ مراسم د چهارشنبې په ماښام ترسره شول. دا مراسم د ابوظبي ښار کې ترسره شول. دا د دې لیګ دریم پړاو دی چې په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. د بولۍ په مراسمو کې په سلګونه لوبغاړي بولۍ ته وړاندې کیږي چې دغه لوبغاړو په منځ کې نن سبا د افغان لوبغاړو بازار هم ګرم دی او لوبډلې په دلچسپي سره اخلي. محمد شهزاد چې 2013 میلادي کال کې په همدغه لیګ کې په راجپوت لوبډله کې لوبېدلی و، چې سږ کال به د کان کلایډرز لوبډله کې واخیستل شو. له شهزاد محمدي سره پخوا کې افغان لیګ بریک چینا مین توپ اچوونکی ظاهر خان هم په دې کان لوبډله کې د لوبېدو حق ترلاسه کړ. نجیب الله زدران او حضرت الله زازي د مراټا عربینز لوبډلې لخوا، محمد نبی ساخیل او قیس احمد د بنګله ټایګرز لوبډلې لخوا او شاپور زدران د کراناټا ټسکرز له لوبډلې لخوا واخیستل شول. سږکال په دې لیګ کې قلندرز، مراټا عربینز، کراناټا ټایګرز، ډیلی بولز، بنګله ټایګرز، دیکان کلایډرز، ابو دوبی او نارټرن وینز لوبډلې لوبېږي. تیر کال راجپوت، پښتون، سیندي، پنجابي او ځینې نورې لوبډلې لوبېدلې، خو سږکال یې نومونه بدل شوي دي. 2018 میلادي کال کې دا لیګ تاسیس شوی دی. لومړی ځل اتلولي کیرلا نایټس لوبډلې وګټله چې مورګن یې لوبډل مشر و. 2013 میلادي کال کې دوهم پړاو نارټرن ویرنر لوبډلې اتلولي وګټله چې لوبډل مشر یې ډیرن سامي او سږ کال یې دریم پړاو ترسره کیږي. کابو 2 میاشتې وړاندې افغان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې راشد خان نشي کولی د یو کال لپاره په هر ډول ولوبېږي، خو تازه د عربو په 10 اوریزه لیګ کې واخیستل شو او قوي احتمال شته چې دې لیګ کې به ولوبېږي. کله چې شهزاد محمدي واخیستل شو نو د لیګ ټلویزیون خبریال یې یادونه وکړه چې دوهم پړاو کې په 14 توپونو 4 منډې وکړې او شهزاد داسې لګیا و لکه موبایل کې چې ګیم کوي.